دغه خبرونه تاسو ته د کابل آسیا روغتون لخوا. آدرس چروحی کارتی پروان، سرک عمومی باغ بالا. شماره های تماس 070 699 1992 وړاندې کیږي. ګران لیدونکو، دا د یو ځل بیا زه ډاکټر سیجان قایزاده د روغ رنځور خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. ګران لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې موږ سره ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال د داخله ناروغیو معالج ډاکټر او همدارنګه د تلویزیوني معایناتو متخصص ډاکټر میلمه دی. ډاکټر صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلي. ډېره مننه، تاسو هم ستړي مه شئ. کور رمضان. ګران لیدونکو، نننۍ خپرونه مو د هاضمي سیستم په اړه ځانګړې کړې ده. په هاضمي سیستم کې خاصتا د معدې ټپ یا د معدې زخم څه شی دی، دغه موضوع باندې به موږ انشاءالله خبرې ولرو. نو د خپرونې په پیل کې راځئ د هاضمي سیستم په اړه هغه په زړه پورې مطلب کوم چې زموږ ګرانې همکارې تیار کړی دی هغه سره ګورو او بیرته راګرځو. د انسان هاضمي سیستم: خوله، غاښونه، ژبه، د لاړو غدوات، حلقوم، میري، معده، وړې کولمې، غټې کولمې، ځیګر، پانقرانس، د صفرا کڅوړه د انسانانو د هاضمي سیستم جوړوي چې هره یوه برخه یې په هضم کې خاصه ونډه لري. هغه په دې ډول: کله چې موږ خواړه وخورو، لومړی په خوله کې د امالیز انزایم په مرسته کوم چې د لاړو یا لعابي غدوات څخه افرازیږي او د نشایسته موادو په هضم کې مرسته کوي، او همدارنګه د غاښونو په مرسته ټوټه ټوټه کیږي او ژبه دغه خواړه یو اړخ بل اړخ ته اړوي او په هضم کې مرسته کوي. بیا دغه خواړه د حلقوم او میري له لارې د پریستالتیک حرکاتو په مرسته معدې ته ځي او هلته د هضم دوهمه مرحله شروع کیږي. د معدې ساختمان په دې ډول دی چې د مختلفو غذایي موادو د هضم لپاره ځانګړي حجرات لري چې بیا دغه حجرات په خپله برخه کې ځانګړي هضم کوونکي مایعات او افرازات لري چې د معدې د انزایمونو په نامه یادېږي. د بیلګې په ډول پروتیازس او پیپتیازس د پروتیني موادو په هضم کې، لیپاز د شحمي یا غوړو موادو په هضم کې، کاربوهایدرایزس د کاربوهایدراتي موادو په هضم کې او نیکولایز د نیکولیک اسید په هضم کې مرسته کوي. میوکاس د معدې داخلي برخې ته یو پوښ ورکوي ترڅو د معدې خپل اسید پرې بد اغیزه ونه لري. همدارنګه پیپسین د پروتیني موادو او د هغه میکروبونو په منځه وړلو کې چې زموږ معدې ته د غذا سره یو ځای داخليږي مرسته کوي. دغه غذایي مواد کله چې د معدې انزایمونو او مایعاتو سره میکس شي، بیا د معدې حرکاتو په مرسته په شیره یا جوس باندې بدلیږي او بیا د دغه ځایه د وړو کولمو لومړنۍ برخې ته چې دیډونیم نومیږي داخليږي او بیا دلته هغه مواد چې هضم شوي نه دي د پانقرانس د افرازاتو لکه تریپسینوجن، لیپاس، امایلایز، زایموجن، تریپسین او شیموتریپسینوجن، کاربوکسی، پیپټایز، لیپاز، امایلایز او د وړو کولمو افرازاتو لکه تریپسین، ایریپسین، انتروپپتیداز، لاکتاز، مالتاز، شیموتریپسین، سکراز او بایل اسید کوم چې د ځګر په واسطه تولید او بیا د صفرا په کڅوړه کې ذخیره او بیا له دې ځایه د صفرا قناعت له لارې وړو کولمو ته افرازیږي او د نورو انزایمونو په مرسته هضم کیږي چې بیا د دغه هضم شوي غذایي موادو څخه مهم مواد یعنی د انسان ضرورت وړ مواد د هغه ساختمان په مرسته کوم چې د انسان ګوتو ته ورته په وړو کولمو کې شتون لري او ویلای نومیږي پورټال هیپاټیک ورید ته جذب او بیا د هغې لارې ځیګر ته د تصفیې او پاک کارۍ لپاره وړل کیږي. ځیګر د انسان په وجود کې د لابراتوار حیثیت لري چې مهم غذایي مواد جدا کوي او زهرجن مواد له منځه وړي. د بدن ضرورت وړ مواد د بدن بیلابیلو برخو ته لیږدول کیږي او هلته په مصرف رسیږي او هغه فضله مواد چې د وړو کولمو نه غټو کولمو ته د پریستالتیک حرکاتو په مرسته ځي او بیا دلته هغه غذایي مواد چې په وړو کولمو کې هضم شوي نه دي هضم او مهم مواد یې جذب او اضافي مواد یې د همدغه حرکاتو په مرسته د مقعد له لارې بهر ته لیږل کیږي. ګران لیدونکو، یو ځل بیا په خیر راغلاست.
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې زموږ ګران لیدونکو په دغه ډاکومنټري کې ولیدل چې زموږ نننۍ خپرونه د هاضمي سیستم په اړه ده. په هاضمي سیستم په فزیالوژي باندې هغوی پوه شول، یعنې د هاضمي سیستم په وظیفې باندې دوی پوه شول چې هاضمي سیستم کې کله چې یو غذا موږ خورو څنګه هضمیږي. نو اوس راځو څرنګه چې زموږ د خپرونې موضوع ده د معدې زخم یا د معدې ټپ. که تاسو زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ چې د معدې زخم یا د معدې ټپ څه شی دی؟ د لاوراند او لاورین سختنتالا په پاک نامه باندې د ژوندون نړیوال تلویزیون محترم او ښاغلو لیدونکو په سلامونه مو لمانځم. د معدې زخم یا د هضمي سیستم ټپونه عبارت له هغې زخمونو څخه دي چې کله وایي په ټول هضمي سیستم کې منځته راشي. په دې معنا باندې که چیرته دا زخم په معده کې منځته راشي د معدې د زخم په نوم باندې یادیږي. که چیرته دا ټپ د وړو کلمو په لومړۍ برخه یا اثنا عشر کې منځته راشي نو د اثنا عشر یا د وړو کلمو د لومړۍ برخې په نوم باندې یادیږي. او حتی وایي که چیرته یوه ساحه ده چې هغې ته مایکلز ډایورټیکل وایي، که چیرته په هغې کې دا منځته راشي نو د زولنجر الیسن سینډروم په نوم باندې یادیږي. له بله پلوه که چیرته د مرۍ په آخري برخه کې چې کله معده شروع کیږي او دلته منځته راشي نو دې ته د مرۍ التهاب یا ټپ وایي. دغه ټپ داسې یو تعریف لري چې خپله زمونږ هضمي سیستم چې دی د 4 طبقو نه جوړ شوی دی او په نورمال حالت کې الله پاک دې معدې او کلمو ته داسې یو پوښ ورکړی چې دا خپله د دې خپلو تیزابو په واسطه باندې نه زخمي کیږي. ولې کله چې ځینې فکتورونه او علتونه ورته مساعد شي نو د دغې طبقې د شړېدلو او زخمي کېدو لامل ګرځي چې په نتیجه کې که چېرته معده زخمي شي نو دغې ته موږ د معدې زخم وایو. مننه کورم ودان. ډاکټر صاحب زموږ ګران لیدونکي خو په دې باندې پوه شول چې د معدې زخم یعنې څه شی او څنګه منځته راځي. همدارنګه که تاسو زموږ ګران لیدونکو ته ووایئ چې د معدې زخم ولې منځته راځي، یعنې هغه لاملونه او مساعد کوونکي فکتورونه یې څه شی دي؟ دا یو ډیره مهمه او زړه پورې پوښتنه ده او باید لیدونکي دې مسئلې ته ډېر زیات په دقت سره ځیر شي. اول دا چې ولې منځته راځي. الله پاک زموږ او ستاسو معدې ته داسې یو پوښ ورکړی دی چې د همدغې پوښ په واسطه باندې یو ماده افرازیږي چې دا ماده د پروسټاګلنډین په نوم باندې یادیږي. کله چې په معده کې خپله د هایدروکلوریک اسید په نوم باندې د پیپسین او ګسټرین په نوم باندې هورمونونه او تیزابونه افراز شي نو دغه معده خپله د ماده چې د معدې ته پوښ ورکوي او د هضمي سیستم د ټپ څخه مخه نیسي. البته ډاکټر صاحب بخښنه غواړم، دغه اسید چې کوم دی دا په کوم وخت کې افرازیږي؟ دا خصوصا په هغه وخت کې افرازیږي کله چې خواړه معدې ته ورسیږي. خو کله چې خواړه تر څو معدې ته نه وي رسېدلي د دې د افراز کچه کمه وي. خو بعضې وخت کې کله کله اوس راځو علتونو ته چې وایي چې چیرته اسید وي هلته به زخم وي. دا یو مقوله ده، خو په نورمال حالت کې اسید شته دی زخم نشته. دغه تعادل چې الله پاک برقرار ساتلی دی دا تعادل که چیرته خراب شو نو د معدې زخم به منځته راځي. دغه زخم به کم علتونه او لاملونه لري. وایي چې په 100 کې 90% برخه چې دا یو میکروب یو جراثیم یا یو بکتریا ده د اچ پایلوري په نوم باندې چې نن سبا بدبختانه په افغانستان کې د دې پیښې ډېرې زیاتې شوي دي او هر مریض ته چې موږ لابراتواري معاینات ورکو د اچ پایلوري یا د دغه بکتریا نتایج په وینه کې مثبت راځي. مخکې د دې نه چې موږ نور علتونو ته راشو دغه اچ پایلوري د انتقال لارې ډېرې زیاتې مهمې دي. وایي هر هغه خلک دا اکثرا د ککړو خوړو او اوبو څخه د انسان وجود ته داخلیږي. د بیلګې په ډول باندې په ټولنه کې زموږ او ستاسو ټول خلک په بازار او هوټلونو کې خواړه خوري. یو کس د اچ پایلوري په میکروب باندې اخته دی، هغه راځي د ګنو نیشکرو کراچۍ ته ودرېږي په دې ګیلاس باندې هغه څکي زه یې څکمه ته یې څکې د ورځې په 15 20 کسان دغه ککړ خواړه خوري چې خپله همدغه ککړ ګیلاس د دې د انتقال لامل ګرځي. له بله پلوه مثلا په هوټلونو کې قابونه غوري دا شی نه پاکیږي او ککړ خواړه د دې د انتقال لامل ګرځي. دویم غټ سبب یې چې په ټولنه کې دی د سګرټو څکل دي، ځکه خپله سګرټ چې دي د معدې 10% زخمونه منځته راوړي.
د هغې میکانیزم هم همدا دی، هغه ماده چې معدې ته پوخ ورکوي خپله د سګرټ د لوګي په واسطه باندې دا پرده یا دا ماده چې ده دا شړېږي او د معدې د زخم لپاره زمینه مساعدوي. نورو علتونو ته که چېرته موږ او تاسو راشو، وایي ځینې کسان دي چې هغوی د درد دواګانې خوري. نن سبا په ټولنه کې د ډیکلوفیناک پیروکزیکام په نوم باندې یا دا پریډنسولون وړې وړې ګولۍ دي، څوک یې د چاغوالي په خاطر خوري، څوک یې د یو هدف، څوک یې د بل هدف، او اکثرا د یو معالج ډاکټر د نظارت لاندې نه خوري. وایي هغه کسان چې خپله دغه د درد دواګانې خوري دا هم د پروستاګلانډین په نوم باندې دغه ماده نه هیکي او د وخت په تېرېدو سره د معدې د ټپ یا د زخم لامل ګرځي. نور علتونه خپله د معدې د زخم اکثرا وایي چې هغه کسان چې د وینې ګروپ یې او وي ممکن دوی په آینده کې د معدې په زخم یا ټپ باندې اخته شي. بل مهم علت یې چې دی هغه وایي ژینیټیکي بڼه که ولري. وایي هغه خلک که چېرته د دوی والدین د معدې په ټپونو باندې اخته وي ممکن چې اولاد هم په دې ناروغۍ باندې اخته شي، خو تر اوسه پورې څېړنې روانې دي. له بله پلوه نورو علتونو ته که چېرته خوړو ته موږ او تاسو راشو، داسې په ښکاره ډول باندې کتابونو کې ذکر کړی نه دی چې پلانکي خواړه د معدې د زخمونو او ټپونو لامل ګرځي، خو موږ چې په عملي او تجربوي بڼه باندې اکثرا په ټولنه او په روغتونونو کې موږ ګورو په افغانستان کې خلک د حده زیات خواړه خوري. ځکه یو حدیث شریف ته زه بیا ستاسو توجه راګرځوم، وایي چې تاسو معده په 3 حصو باندې وویشئ. یوه حصه یې اوبه کوئ، یوه حصه یې جامدات کوئ او یوه حصه یې د هوا دپاره پرېږدئ. بل د علم تغذیه اصول او اساس هم دا دی چې تاسو په نیمه ګېډه باندې خواړه وخورئ. یو بل ډېر معتبر حدیث شریف دی چې وایي معده د ټولو امراضو مور ده. نو زیاتره تاکید یې په دې باندې کړی چې تاسو ډېر زیات د حده خواړه مه خورئ، ډېر زیات ترخه، تروه او مسالجات مه خورئ چې دغه مسایل هم کولی شي چې آینده کې که د معدې ټپ منځته رانه وړي. اکثرا زموږ په ټولنه کې مریضان چې کله شفاخانې او زموږ شخصي کلینیکونو ته مراجعه کوي، هغوی اکثرا د زړه سوي، د ترخو اوبو راتګ، د ارګمي او د زړه نیونې نه شکایت کوي. له بله پلوه بدبختانه چون موږ خو اکثرا په شفاخانو او کلینیکونو کې چې ګورو مریضان د حده زیات خواړه خوري او د زیاتو خوړو د وجې نه د دوی وزن زیات شوی. د وزن د زیاتوالي یو علت دا هم دی چې په تریخي کې کاڼي منځته راځي. هغه کسان چې په تریخي کې کاڼي هم لري د معدې د زخم غوندې نښې نښانې ورکوي. نو کوشش دې وکړي چې په خوړو کې هم ګزاره وکړي. مننه کوم ډاکټر صاحب، دا رښتیا چې دغه ناروغۍ یا د معدې د ټپ لاملونه ډېر زیات دي، نو په عمومي ډول سره که تاسو یادونه وکړئ، نو کله یو انسان وایي چې زه د معدې زخم لرم، د هغې نښې نښانو په اړه که تاسو یادونه وکړئ، نو په داسې کوم حالت دی په حساب دغه د معدې زخم؟ کله چې د معدې د زخم ناروغ روغتون یا کلینیک ته مراجعه کوي نو هغه دلته ګوته ږدي، وایي ډاکټر صاحب دا زړه مې سوځي. دا یو عامیانه اصطلاح ده، سره د دې چې زړه دلته نه ده، معده ده، خو هغوی پرې ګوته ږدي. د دغې ګوتې ښودل، د زړه سوخت، د ترخو اوبو خولې ته راتګ، حتی کله چې سحر کې دوی راپاڅېږي مرۍ او خولې ډېره زیاته ترخی. دلته اوس مهمه خبره دا ده چې مریض نه پوښتنه وشي چې آیا دا درد په څه وخت کې وي. ځینې خلک وایي چې زه کله نهر شم په ناره باندې د معدې یا د زړه درد مې زیاتېږي. ځینې ناروغان دا شکایت کوي چې نه زه کله ډوډۍ وخورم داسې ډپ شمه. نو دلته ډاکټر باید د کلینیک له نظره داسې یو مکمله تاریخچه واخلي چې هغه په دې باندې وپوهېږي چې آیا دته د مرۍ التهاب موجود دی، ځکه دا بار بار د مرۍ ته د تیزابو راتګ خپله د مرۍ د التهاب لامل ګرځي. آیا دا د معدې ټپ دی یا آیا دا د 12 یا د وړو کولمو ټپ دی؟ دا د کلینیک له نظره ارزیابي کېږي، د نښو نښانو په واسطه باندې ارزیابي کېږي. ځینې مریضان اکثرا ډاکټر صاحب کې فکر دی کړی د خوب څخه وایي راپاڅېږم، یعنې کله چې معده خالي شوله، وړې کولمې خالي شو، تیزابو کچه بیرته زیاته شوله، نو مریض د درد له امله راپاڅېږي. نو ډاکټر باید په دې باندې وپوهېږي چې آیا دا د معدې زخم دی که د 12 زخم دی. مننه ډاکټر صاحب. د ژوندون نړیوال تلویزیون ګران لیدونکو، د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه اخلو په دې هیله چې د خپرونې تر پای مو ملتیا وکړئ.